بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ورونو خویندو، زه احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو اووه خوبونه دي. اول خوب دی وایي اوبه لګوو، روان یو او بل کس راسره وي، ناوخته وي او حیوان وي بیل سره وهم. بل خوب دی وړوکی مار وي، موږ هغه وژلي وي خو بیا هم ژوندی شي او کومه وینه او غوښه چې ترې توی شوي وي هغه بیرته خوري. دریم خوب دی غره مې ولیدې، خوب کې شنه نښتر منځ کې روان وه. څلورم خوب دی وایي خوب کې یوه زنانه مړه شوې وي، ملګري مې ګرځي ورپسې پیدا شي لوڅه وي. پنځم خوب دی وایي کور کې غنم ډیر وي. شپږم خوب دی وایي خسر کور کې وزې وي او اوښې سره مې وم او بیا پنځه شپږ زمري اوښې سره مې ننوځي. اووم خوب دی وایي سپین جامې مې اچولې وي، لږ لنډ وي لمنې. نو دا خوبونه دي، دا انشاءالله تعبیر کوو. آخره پورې مو سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر کړئ. اول خوب ده وایي اوبه لګوو، را روان وو او بل کس راسره وي، ناوخته وي، د شپې اوبو کې یو حیوان وي بیل سره وهم، بل مخ واوړي. بل مخ واوړي وایي سپین سپی وي. بیا یو وار بل وکړم وایي بیا غږ وکړي ستاسو کور کې یوه مریضي ده. نو سپی څه کله ولیدل شي په خوب کې زیړ رنګ کې، هغه په مریضي باندې تعبیر کیږي. نو څه تا کتلی ده، څه هغه وار دې پې کړی وار بیا بل وار دې پې کړی ده او هغه سپین رنګ کې شي، نو معنا داسې انشاءالله د مریضي ختمیږي. کور کې که داسې کس وي څه هغه یو مصیبت، یو تکلیف، یو مریضي سره اخته وي او هغه مریضي خطرناک وي او تاسو هم ډېر وارخطا یې ورته او کوشش هم ډېر کړی دوایي د اوبو نه مراد د شفا کوشش او د دوایي او د علاج تاسو د شپې اوبه ورکوئ، اوبو پسې تلئ، نو معنا داسې د دې مریض ډېر تاسو بس خاص کړی ده. خو هغه مریض انشاءالله اوس تاسو لږ یعنې کیدای شي لږ زړه کې مایوسه یې او کیدای شي فکر کوئ چې دا به مریضي دا جوړېږي، نه خو انشاءالله جوړېږي. هغه دا په سپین رنګ کې مې چې لیدلی ده او وار دې مې پې کړی او هغه بیا یو خبره هم کوي، هغه سپی غږېږي تا سره وایي چې ستاسو کور کې یو مریضي ده، نو انشاءالله دا مریضي ختمیږي. نو څه کوم طریقه تاسو شروع کړی ده، د علاج وي، د مو دعا وي، ډاکټري علاج وي یا نور یوناني علاج وي، پرهیز وي، څه شی وي هغه ته دوام ورکړئ. همدغه ستا وارونه نه مراد همدغه ستاسو کوششونه دي د دې مریض د شفایابي لپاره. نو انشاءالله د مریض شفا الله تعالی ورته ورکوي. نو الله دې د خوب تاسو ته ښه کړي او الله دې هغه مریض ته شفای کامل ورکړي که چېرته مریض وي. او که چېرته مریض نه وي نو همدغسې یو تکلیف، یو مصیبت، یو مشکل باندې تعبیر کیږي، څه هغه تاسو ترې ډارېږئ، ویره لرئ، څه هغه مشکل، هغه تکلیف به زیات شي، خو هغه انشاءالله نه زیاتېږي او تاسو ته هېڅ ضرر نه رسېږي. څه کله سپی په خوب کې ولیدل شي او هغه تا ته څه ضرر نه رسوي، نو دا یو کم اصل انسان باندې هم تعبیر کیږي، څه هغه تا ته انشاءالله ضرر نشي رسولی. تا سره ویره ده، ډار ده، خو هغه تا ته انشاءالله هېڅ ضرر نشي رسولی. والله تعالی اعلم. دویم خوب ده وایي یو وړوکی مار وي، موږ هغه وژلي وي خو بیا هم ژوندي شي او کومه وینه او غوښه چې ترې توی شوي وي هغه بیرته وخوري. نو مار په خوب کې مړ کول دا ښه تعبیر لري. کله ته مار مړ کوې په خوب کې او هغه بیخي ختمیږي، ښه تعبیر لري. او څه کله ته مار ګورې په خوب کې او هغه تا نه یو سوري کې ننوځي یا یې سم مړ کوی نه شي، نو معنا داسې یو څه خطر شته، یو څه مشکلات شته، یو څه خطر کوم خوا نه. نو هغه مار اکثرا په داسې خطراتو باندې تعبیر کیږي چې هغه خطرات د امنیتي خطرات وي، مثلا یا د ابرو د عزت مسایل وي یا نور داسې دښمني او خپلمنځي اختلافات دا شیان وي. نو څه کله دا ته مړ کوې معنا داسې دا انشاءالله دا کوم لانجه م څه ده، کوم مسله م څه ده، څه هر شی وي هغه ختمیږي. او بیا څه وایي کومه وینه او غوښه چې ترې توی شوي وي هغه بیرته وخوري، ژوندي شي او بیرته هغه وخوري. معنا داسې دا مار مړ کول سختي سره لږ کیږي او په اسانه نه کیږي. نو دا کوم مشکل هم ستاسو په منځ کې ده، نو که دا مشکل د حل کولو کوشش کوئ، که لږه کې یو ځای ته مه رسوه، لږ فکر کوئ چې دا حل شو، همداسې مه پرېږدئ، کوشش وکړئ چې ښه دغه مسله ښه صفا کړئ. لکه یو مار څه مړ کوئ نو هغه کوم شی چې هلته توی شوي هغه د ماشومانو د مخې نه، د ټولو مخې نه باید ایسته کړئ زر او ښخې کړئ او لرې کړئ دا شی. نو که هغه هلته پرېږدئ نو معنا داسې دغه مشکل، دغه کم خبرې او کم مسایل ستاسو په منځ کې دي، څه هر شی وي، دا مصیبت او دا مشکل وي، تکلیف وي، لانجه وي، ویره وي، ډار وي، نو دغه مسایل څه کله د حل کېدو کوشش کوئ، کوشش کې ښه صحیح صفا یې کوئ او هغه څومره خبرې دي په هغه کې صفا یې کوئ او مسله حل کوئ.
نور داسې واړه شی پکې مه پرېږدئ، داسې کم شی پکې مه پرېږدئ چې هغه نه بیا تکلیف جوړ سي او هغه هر څوک یادوي، په کور کې هم یادېږي، هغه مسایل ګریوګزاري کېږي او هغه بیا غټېږي. نو دغه باندې تعبیر کېږي چې که څه مسایلو کې سره ناسته کوئ، کښېنئ او د اصلاح کوشش کوئ خپل منځ کې یا د نورو څه مشکل وي، نو هغه کوشش وکړئ چې آخره پورې سرته یې ورسوئ او په ښه انداز سره او تر څو هغه لانجه بیا پیدا نه شي. والله تعالی اعلم. درېیم خوب دا وایي غره مې ولیده خوب کې شنه نښتر و منځ کې روان ومه. نو دا خوب همدومره د 2-3 ځلې ما تا نه پوښتنه وکړه چې دا خوب دې پوره وایه، بیا تا هم ونه ویلې. خوب اول لري، خوب آخر لري، خوب پوره ویل کېږي. خوب اول دلته نه ده معلوم، خوب آخر نه ده معلوم، چې آخر خوب څه شی شو بیا؟ په همدې کې روان وې، کوږ شوې، غره ته ته روان یې، په اسانه روان یې، په سختي روان یې. غر څه ده؟ دا یو مشکل باندې، یو سخت کار باندې تعبیر کېږي چې ته پکې روان یې، که ښه روان یې، په تیږې نه وي، نو معنا دا چې دا مشکل دې انشاءالله حل کېږي، دا مسله حل کېږي، د مشکل نه ته اوړې او دا خبره انشاءالله حل کېږي. او چې کله تیږې وي او لاره سخت وي او ته نشي ختلی، نو معنا دا چې یو مشکل سره ته بند یې، هغه مشکل لږ خواري غواړي، لږ کوشش غواړي. او دا نښترو نه مراد څه ده وایي؟ دا شنه ونې دي او نښتر دي او ښه په منځ کې ته روان یې. دې نه مراد همدغه ده چې دا مسله څه ده؟ نښترې خو اکثره په دشتو په غرونو کې وي، نو حیرانتیا وي هلته او یوازیتوب وي او لږ مشکلات وي. نو معنا دا چې دغه مشکل د ستا څه ده؟ نو دا مشکل لږ توجه غواړي، لږ کوشش غواړي چې ته زر د مشکل نه ووځې، الله تعالی درته اسان کړي. خوب واضح نه ده اوس هم، والله تعالی اعلم. څلورم خوب دا وایي خوب کې یوه زنانه مړه شوې وي، ملګري مې ګرځي ورپسې پیدا شي، لوڅه وي، خلک وایي هلته غواړي ستنه او تار غواړي خلک، یو څادر څوک پرې واچوي، زه ورځم چې لاړ شم د دوکان نه ورته دا شیان راوړم. نو دا اوږد خوب ده. نو زنانه اکثر څه کله په انسان په خوب کې داسې حالاتو کې ګوري، نو دا په رازونو باندې تعبیر کېږي. رازونه چې کله د انسان فکر کوي چې یو راز مې ویل شوي دي، یو راز مې ښکاره شوی ده، هغه راز مې خلکو ته معلوم شوی ده او کوشش کوي چې بیرته هغه مسله حل کړي، هغه راز، هغه خبره بیرته راټوله کړي او حل کړي. نو دغه باندې تعبیر کېږي. که ستاسو څه راز وي، څه راز دې وي، په هغه باندې ته ډار لرې چې هغه افشا شوی ده یا خلک پرې خبر شوي دي یا تا ته مشکل جوړ نه کړي، نو څه ملګرو سره، دوستانو سره شریک کړي، هغوی په همکاري سره او کوشش وکړئ چې خپل خپلوانو سره رابطې وساتئ. تار و ستن نه مراد رابطه ساتل، خپلوي او د خپلوانو سره تګ راتګ، چې دغه کار ته کوې نو انشاءالله دا مشکل دې غټېږي نه. او که ځان خلکو نه لرې نیسې، نو بیا خلک حساس کېږي، هغه مسله، هغه وړوکې مسله وي، لږ مسلې هغه دلته بیا غټوي. نو کوشش وکړه چې خپلوانو سره تګ راتګ ولرې. او تار و ستن په خوب کې ښه تعبیر لري، په همدې تعبیر کېږي چې ته خپلوانو سره که تګ راتګ کوې او کوې انشاءالله، نو دا د دې باعث کېږي که ستا سره کوم ډار ده، کوم ویره ده، کوم د راز دې افشا شوی دی، ویره لري چې راز دې افشا کېږي، نو انشاءالله هغه الله تعالی پرده پرې اچوي. والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا وایي کور کې غنم ډېر دي. وایي زنانه خوب کې لیدلی ده، بس همدومره لیدلي چې غنم تیار غنم ده د ژرندې لپاره او هغه ډېر زیات دي. نو دا په همدې باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله رزق و روزي الله تعالی زیاتوي. که څه تشویش وي، زنانه ورته اکثر تشویش وي، بیکاري او مشکلات او ژمی، نو دا یو الله لخوا یو خوب ده چې تاسو ته اطمینان درکوي چې غم یې مه کوئ، تشویش مه کوئ، چې الله تعالی همداسې پیدا کړی یاستئ، پیدا کوي مو. نو روزي او بندوبست هر څه الله کوي، خو لږ زحمت او لږ تکلیف او لږ کوشش او لږ صبر او لږ حوصله غواړي. والله تعالی اعلم. شپږم خوب دا وایي خسر کور کې وزې وي. وایي زه خسر کله تلی یم، هلته اوښه مې وي، وایي سره نوي زما ناست یو سره، وایي بیا په دې کې بله اوښه مې ننوځي، وایي هغه سره 5-6 دانې غټ زمري وي او د کور یو دانه وایي د کور دننه لاړ شي، یو نور همدلته وي، یو ما سره ډار وي، یو زړه کې مطمئن یم او لږ ډار هم راسره وي، وایي دا وزې ونه خوري یا د ماشومان و ډېره هلته د ماشومان ونه خوري، نو وایي زړه کې مطمئن یم. نو بیا خپل اوښې ته وایم چې دا څنګه ده، دا خو لرې که دا ونه خوري؟ هغه وایي چې نه دا نه خوري او دا یو دانه یې ډېر هغه ده، دا حلالوو انشاءالله. غوښې هم وایي ښه فایده کوي او ښه خوندور ده او دا حلالوو. نو دا هم ډېر ښه خوب ده چې کله زمري په خوب کې ولیدل شي او هغه نه ته نه ډارېږې، دا ښه تعبیر لري. تعبیر یې په دې باندې کېږي یا ته شجاعت لرې، ښه زړور یې یا ملګری دې ده، او یا په دې باندې هم تعبیر کېږي چې دا حکومت او پولیس او امنیت والا کسان چې دي دوی هم ډېر ښه، یعنې دوی سره ستا سروکار ده، کېناستل او پاڅېدل دي. تا سره لږ لږ ویره وي، کله کله څه مشکل تا ته پیدا نیسي، نو مشکل یعنې زمري سره څوک ګرځي راګرځي، ولو طالبي وي هر څه وي، یو مشکل خو انسان ته پیدا کوي. نو همدغسې دا هم ده چې کله ته د مشرانو خلکو سره یا د امنیت والا خلکو سره پولیسو سره جګېږي او کښېنې، یو خبره دې خولې نه وځي، نو کېدای سي انسان د کله کله یو شک یو مشکل پیدا سي،
نو ښه دا ده چې داسې خلک چې هغوی وظیفې لري هغوی خپل وظیفو ته سره پرېږدي خپل وظیفه وکړي هغوی سره ډېره ناسته او هغوی سره ډېر مجلس او رانډیوالي ساتل دا شیان اکثر ښه نه وي سړی خو ته به وکړې دا کار دې لپاره چې ته خپل ځان پرې وساتې خو کیدای شي کله کله انسان ته بیا مشکل پیدا سي نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې یا په دې باندې تعبیر کېږي دا ستا اوښې او ښېګان چې دي دا ډېر د سرشار خلک دي او ډېر باجرأت خلک دي او خپله په ستا په صفاتو باندې هم تعبیر کېږي ستا صفات تا کې همدغسې صفات کوي چې مثلا ډېر شجاعت لري او ډېر جرأت لري نو دغه کې لږ احتیاط وکړه دا شجاعت او دا جرأت جا کله کله انسان ته یو تکلیف هم پیدا کوي او اووم خوب ده وایي سپینې جامې ما اچولې وي نوې وي ماشومانو ته وایم چې جامې مې صحیح دي او بیا وایي لمن ته ګورمه چې لږ لن غوندې ښکاري بیا وایي صحیح وي نو دا خطا خوب ده الله دې ورته ښه کړي سپینې جامې په خوب کې ښه تعبیر لري په دینداري باندې تعبیر کېږي او داسې تا کتلي دي چې دا لمنې لنډ ده یا کوم ځای یې لږ هغه ده نو همدغه معنا همدغه ده چې ستا په دینداري کې لږه کوي که ته پورته که څه شی وي نو هغه انشاءالله کوشش د اصلاح کوي چې هغه اصلاح شي نو دینداري باندې تعبیر کېږي او ښه خوب د الله دې ورته ښه کړي والله تعالی اعلم